السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. زموږ د نن لوست د اودس مرحلې دي. په بل مطلب اودس مرحلې دا معنا چې اودس څنګه تازه کیږي، او دا به موږ په پښتو ژبه او په انګریزي ژبه ووایو. اودس ته په انګریزي ابلوشن وایي. ابلوشن دا معنا اودس، او داسې ویلی سو چې steps of ablution، یعنی د اودس مرحلې. نو اوس به وګورو چې د اودس کول موږ څنګه ویلی سو دا په انګریزي ژبه کې. ډېر خلص. بیا به مو وایم اودس کول معنا ابلوشن. اول یا first wash hands، لاسونه پریولئ. wash پریولو ته وایي. hands خو تاسو خبر یاست، تیر لوست و هغه معنا لاسونه. نو اول په اوداسه کې موږ لاسونه پریولو او بسم الله الرحمن الرحیم وایو. اول په پاکو اوبو باندې موږ لاسونه پریولو او بسم الله الرحمن الرحیم وایو. او په انګریزي کې داسې ویل کیږي چې wash your hands یا wash hands، لاسونه پریولئ. 2 یا دوهم rinse mouth، خوله پریولئ. 3 واره موږ خوله پریولو. rinse mouth. خپل راسته یا ښی لاس ګوته و خولې ته اچو او داسې لکه د برش چې سړی غاښونه برشوي، او اوبه رااخو په خوله کې اچو او خپل په اصطلاح غاښونه په پریولو. دا 3 واره کوو. rinse mouth. 3 یا دریم rinse nose، په بله معنا پزه پریولو. اوبه په پزه کې اچو او بیرته یې سړو. 3 واره داسې کار کوو. اوبه په ښی لاس رااخو، په پزه کې اچو او په کیڼ لاس باندې دا خپله پزه ټکوو. نو دا rinse nose یا nostrils. په عموم صورت سره nose. نو nose پزه ده، پزه پریولل. 4 یا 4 wash face، خپل مخ پریولو. wash خو پریولو ته وایي او face مخ ته وایي. 3 واره 3 times. او په دې کې موږ کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. خپل مخ پوره پریولو. wash face. wash face 3 times. مخ پریولئ 3 واره. بیا هم دا اوبه رااخو، موږ مخ پریولو 3 واره او هره پلا موږ کلمه شریفه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. wash face 3 times. خپل مخ پریولئ 3 واره. 5 دا هم د مخ پریولو طریقه ده. هغه دا چې باید موږ تندی هم په اوبو سي، ګرد مخ د لوړه سه در لاندې پورې در ځنې سه او د ځنې سره. 5 پنځم wash arms and elbows. wash arms and elbows معنا خپل لاسونه در زنګنو پورې پریولو. wash خو پریولو ته وایي، arms لاسونه ته وایي در زنګنو پورې، او زنګنونه elbows دي. که تاسو په یاد موږ دا ویلي وه په تیر لوست کې. نو wash arms and elbows 3 times. next بل موږ rub head، اوبه رااخو او خپل وریښتان د سر څخه شروع کوو، د مخه څخه د خپل لاس دواړه لاسونه پر وریښتانو تیروو در څټه پورې، او بیرته د هغه لاسونه بیرته راتیروو در تندي پورې. او بل موږ rub ears and neck،
او خپل غوږونه او غاړه پرېولو او په دغه کې دا یو واره دی او دلته اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله وایو. دا د شهادت کلمه ده. نو موږ اول خپل وریښتان او بیا غوږونه او بیا خپل غاړه څټ او غاړه یو وارې لاس پر تېروو. او اخري مرحله خپل پښې پرېولو. اول ښی پښه بیا کیڼه پښه. wash feet 3 times. feet پښو ته وایي. foot یوه پښه ته وایي. feet پښو ته وایي. نو wash feet 3 times. موږ خپلې پښې 3 واره پرېولو او په دې کې الکوثر چې شروع کېږي په ان اعطیناک الکوثر دا وایو. نو دغه وه د اودس مرحلې چې موږ په لنډ ډول په پښتو ژبه او په انګریزي ژبه وویل. نو تاسو د کورنۍ دنده دا ده چې دغه لغتونه تاسې ولیکئ په انګریزي ژبه او په پښتو ژبه یې معنا ولیکئ او بیا خپل ښوونکي ته ووایاست. ستاسو څخه ډېره مننه. انشاءالله در بل اونۍ د درس پورې تاسو پر خدای سپارم. الله حافظ.